سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. مسرت مومند د 1908 میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د پېښور په سرکۍ سیمه کې زیږېدلې ده. هغه یو ورور او یوه خور لري او د مور او پلار مشری اولاد دی. د هغې په خبره په مور او پلار دواړه ډېره ګرانې دي. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مسرت مومند چې وړه وه نو کارټون فلمونه به یې ډېر خوښېدل او چندرو میرګاټو په شمول د جنکیو ټولې لوبې به یې هم خوښېدلې او ګوډېګانې به یې هم لوبولې. د هغې نه به چې چا په وړوکوالي کې تپوس وکړ چې لویه شي نو څه به جوړېږي، نو هغې به ورته وویل زه به ډاکټره جوړېږم. خو هغې د 12 جماعت وروسته تعلیم جاري ونه ساتلی شو. 4-5 کاله وړاندې مسرت مومند د هنر دنیا ته مخه وکړه او یارانه بکو په نوم یې د سندرو لومړی کیسټ خپور شو. تر اوسه یې د سندرو 6 والیومونه د مینوالو لاسونو ته رسېدلي دي. مسرت مومند د دې ترڅنګ د پښتو ټلویزیون په پردو هم راښکاره کیږي او سندرې وایي او همدارنګه د سټیج د پاسه یې هم سندرې ویلي دي. مسرت مومند وایي چې نن سبا یې ټوله توجه سندرو ته ده او همدې ته یې کار ویلی دی او له دې پرته بل کار نه کوي. مسرت مومند خوږ اواز لري او د غزل ترڅنګ ښه سندرې هم وایي. همدا ده چې خلک د دې اواز سره ډیره مینه لري چې د کلام ښه انتخاب کوي او د موسیقۍ د تکړه استادانو نه خپلو سندرو ته کمپوز جوړوي.